ټاکنو کمیسیون کړکېچونه او ناندرۍ راولاړې کړي دي. که چیرې ټاکنو کمیسیون په دې شکل خپل کار ته دوام ورکړي نو ټاکنې به بحران سره مخ کړي. د ټاکنو کمیسیون غلط مدیریت فساد ته لمن وهي. یوازینی ټیم د اشرف غني و چې هیڅ مداخله او هیڅ یې نه ویل چې داسې دې وشي یا دې په دې شکل وشي. نو بالاخره د اشرف غني زړه یې هم تنګ کړ او ډېر قوي اخطار یې ورکړ. ملګرو راځئ چې ویډیو وګورو اشرف غني څه ویلي دي. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. ولسمشر غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې نور ځنډ د زغملو نه دی او ټاکنیز کمیسیونونه د پرته له کوم ځنډ څخه لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دولت جوړونکي ټیم د سیاسي کمیټې له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې له کوم څرګند دلیل پرته د ټاکنو د پایلو اعلان کې ځنډ هیواد له ګونګ حالت سره مخامخ کوي او د نه شفافیت په صورت کې دغه حالت د هیواد اقتصادي او د سولې پروسې ته زیان رسوي. د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم د ولسمشریزو ټاکنو له نورو ټیمونو غوښتنه کړې ده چې له اسنادو او دلایلو پرته دې له غیر مسؤلانه څرګندونو څخه ډډه وکړي او د ټاکنو په پروسه کې د شفافیت د تضمین په هدف له ټاکنیزو کمیسیونونو سره د خپله مرسته وکړي. د یادولو ده چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم او دوه نورو ټیمونو د رایو د بیا شمېرنې له بهیر سره پریکون اعلان کړی دی او خپل څارونکي د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه بیرته ورغوښتي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تېره ورځ ویلي وو چې دوی د ځینو مرکزونو رای بیا ځلې شمېري او څېړي، خو یادو ټیمونو ویلي وو چې لومړی دې د هغه رایو په اړه پرېکړه وشي کومو چې ستونزه ده، له هغه وروسته دې بیا ځلې رای وشمېرل شي. یاد دې وي چې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره رای اچونه د تلې په 6 نیټه ترسره شوې ده او ټاکل شوې وه چې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې د تلې په 20 نیټه اعلان شي، خو دغه اعلان وځنډېده او د ټاکنو خپلواک کمیسیون وویل چې دوی به د لړم په 23 نیټه لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خو اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمشنر وایي چې ښایي لومړنۍ پایلې د لړم په 23 نیټه هم اعلان نشي. درنو لیدونکو که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ.